غفلت کې واچولې تاسو لهوا هغه ځکه معنی دغه لفظ دی همدغه ماده ده همدغه مطلب دی تاسو د ډیروالي د مال ډیرول د تاسو غافل کړئ د هغه اهمیت نه چې کم د پاره ته پیدا کړی شوی او تا نه په پښتنه کیږي نه دا تا د پاره ذریعہ د غفلت جوړه شوله خو دلته الله تعالی د لهو نه بعد لفظ استعمال کړی دی الحديث حدیث لفظي معنی خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ته حدیث څه ویل کیږي چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دی د خلی مبارک نه دا شوی نو دی وجه اره خبره ته حدیث وای خو عام اصطلاح کې مونږه چې کله حدیث ذکر کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبري نو دا درې ټکو معنی دا څه شو هغه سره چې ترجیح ور کوي هغه خبرو ته چې هغه خبره دی غافل کی د اهم ذمہ داریانو یا د فرایضونو چې هغه غافل کی د ذمہ داریانو یا د فرایضونو اوس د دې مطلب څه د مراد څه نو ټولنه اول خو عبد الله ابن مسعود چې هغه کومه معنی کړی دا نو درې واره هغه قسم خورل دی چې والله قسم دې پر رب باندې الله باندې قسم دې په الله باندې قسم دې په الله باندې چې له الحديث نه مراد دا غاني دي له الحديث نه مراد غاني بجاني دا غاني دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذکرنګي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د دې معنی کړی دا چې دا مزامیر دي آلات د موسیقي هغه شی چې ټنګ کوي بدني تفصیل نور باندې تخبل کوي چې هغه आवाज کې ټنګ د आवाज ده کاغه رباب ده او کاغه باجه ده او کاغه بلشه ده کاغه تنبوره ده او کاغه غیر مت نور ډیر نه راځي هر شی چې دی خو بهرحال چې د आवाज ده پکې دا هغه ته ویل کی بیا د دین اورستو د صحابه کرامو نه اورستو چې څومره څوک دي څومره د باندې کتابونه لیکلي شوی دي ما سره مشته دي تاسو وګورئ زمونږ څلور وړه امامان امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد او سلف ټول سلف چې څومره چا تفسیرونه لیکلي دي کاغه ابن جریر دی او کا قرطبی دی او کا باغنه لګرستو ابن کثیر دی او کا نور دی دی ټول هیڅ چا په دې کې اختلاف نه کړي چې دینه مراد غانه نه ده دا اختلاف د هیڅ چا نشته یعنی که زه وایم چې په دې باندې اجماع ده د ټولو عالمانو نو دا خبره صحیح ده چې دینه مراد زمونږه غاني بچانی دي او دا الله تعالی په دې ځکه یا زده دي دومره زیات ولې دې ترجیح ورکوم یا اهمیت ورکوم چې دا خبره بار بیان کما دا اول د دې بنیاد خیمه چې دا ولې الله دومره نه خوخه یا زه دا بار بیانوم ولې وجه دا چې دا شی صرف ګناه نه ده چې ته ګناه کوي یعنی ګانه باور نو ګناه دې وکړه او تا د الله تعالی دا سزا درکې دا بنیادی طور باندې رکاوټ جوړي ستاسو د قرآنی کریم او ستاسو ایمان په لار کې تا قرآن د پاره دار کوټ د دې بنیاد جوړ شوی په دې بنیاد باندې ده د دې ابتدا په دې بنیاد باندې شوی ده دا جوړ دا شی جوړ شوی شیطان هم دې د پاره کړی دی چې تا قرآن نه ایثار کی د اسلام نه ایثار کی ستا په عمل نه ایثار کی ستا منځ نه ایثار کی تا زکات نه ایثار کی تا آخرت باره کې دا جوړ شوی دی د پاره نو کدا صرف ګناه خبره وای د عمل دا صرف د عمل وای نو دا عمل خو تا ګناه معافي وغوښته وای موږ به وغواړو الله تعالی به موږ معاف کی خو چې کم مقصد لپاره دا رکاوټ جوړ شوی دی او رکاوټ هم د هغه قرآن لپاره چې هغه قرآن نه بغیر ستا ایمانی حالت او ستا اسلامی حالت اډو باقی پاتې کې دی نشي ممکن نه ده چې تشواندې ته پاتې شي ځکه کته چې مجاهدی جهاد کوي نو ستا جهاد په قرآن کریم کې الله خود لري کته دعوت او تبلیغ کار کوي نو ستا د دعوت او تبلیغ طریقه الله تعالی په قرآن کریم کې خود لري کته سیاسی نظام د لپاره کار طریقې سره کار کوي نو ستا سیاسی نظام طریقه الله تعالی په قرآن کې خود لري کته صوفی او تصوف په بنیاد باندې الله تعالی راضي کوي نو ستا دغه طریقه الله تعالی قرآن کې خود لري چې هغه صحیح وي تا ځان جوړ کړی نه همدارنګه هر هغه شی نو دې مطلب دا دی چې دا شی ستاد عبادتو د هر هغه شی لپاره چې دنیا کې رایج دی په هر صورت کې چې رایج دی هغه لپاره تا د رکاوټ ذریعہ جوړ کړل او عزتمند مسلمانانو خطا سو بده باندې ځان پوي کوي چې اسلام هرمشه د لپاره ساتلې دی د نوجوانانو د لپاره چې کومه قربانیاں کړې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه نه والا او سپوري نوجوان د لپاره قرباني کړې ده مونږه به دې عمر کې څه قرباني وکړو یا مونږه به څه کار به د الله رضا لپاره وکړو چې نوجواني مونږه نام دغه سي تیر شوی د الله تعالی په حکم کې نه تیر شوی په دې عمر کې به څه وکړو او دا شی د غانه بجانا دا اثر کوي او دا کوي هغه نوجوان باندې چې کوم د الله رضا لپاره کار کوي کوم چې د الله تعالی رضا لپاره هغه کار وکړي او د الله تعالی د دین مجاهد جوړ شي دا هغه باندې اثر کوي
او عمدغه مقصد د کفر عمده مقصد د کفر مقصد عمده ده چې نوجوان د پاره آیډیل د نوجوان هغه د پاره آیډیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه د پاره آیډیل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه خالد بن ولید نه وغیرہ محمد بن قاسم نه او د غرنګ طارق بن زیاد وغیرہ دا اسلامی کمانډران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګری دي نه بلکې آیډیل د هغه د پاره دي څوکي د هغه وخت هغه غانو بجانو ولا سین کومه عام کورونو کې نمونه چې زما خپل کور کې زما رشتہ دار دی الله تعالی دې متاز ټول معاف کی هغه خپل بچی باندې نوم کې خود سلمان ما ولې د سلمان خو خستنوم دی دا بهترین نوم کې خود ویا او د انډیا اکټر دی او زما ډیر زیات خوښ دی ما د هغه بنیاد باندې نوم سلمان کې خود همدارنګ نور موږ کورونو کې زموږ ماشومان دي وغیرہ دا زموږ آیډ موږ ماشوم او نوجوانان د اوسته کې نو شرطن تر دینه پښتنو کدا ټول د انډیا د اکټرانو یا د پاکستان یا د نورو هغه نمونه د هغه تاریخ او د هغه یو شی ورته پته خو چې د صحابه کرامو د قران کریم د آیتونو د قران د سوراتونو پښتنه ته وکي بیا بغاغي ته معلوم نه دا بغاغي ته معلوم نه نو دا اوس د نوجوان دا د دې آیتونو مصداق دی او کنه دی دا اوس د ناس نوجوانانو کې د تاسو را پاتې کینوي دا تاسو ته چې ماته دروغ نه وای نه دا ټول تفصیل بده ته معلوم دا ټول بده ته معلومي او د قران خبره پښتنه ته وکا شرطنه ماته مخ تراوله چې پښتنه کوم چې قران کې څو آیتونه دي څو سوراتونه دي سوراتونو نمونه څه دي سوراتونو ترتیب څه دی کوم سورات کې کوم مضمون دی دا ورته نه ورزي او که پښتنه وکي چې فلاني فلم کې اکټران څوک دي دغه هیرو څوک دی دغه انجام څه دی دغه قصه څه ده دا به درته فرفر کې ټول تفصیل کې بیانای خو تفصیل سره مخکې دا هغه فلم بلاره غلې هم نه وی دي ته کیسه معلومه چې دا کیسه باندې دا فلم جوړ شوی دی او دا شی چې کله نوجوان ستاد دفاعي قوت پدې شي کې لاړ شي نو د اسلام دفاع به په دې بنیاد باندې کمزوري شي دا هغه اثر د تخیمه اثر ګناه ورست دا د تخبل ځکه خیمه چې ګناه څومره ده او الله تعالی به دې باندې ناراضه کیږي څومره د دې ګناه څومره ده او دا مې تاسو ته مخکې خبره کړې وای او بیا ووري چې کفر په دې باندې متفق ته اوس هم چې مسلمان باندې اثر کوي اول به اغنه غیرت وباسي دا غنه د توره به وګرځي دا توره به وګرځي او دا بل لاس کې چې قران دې دا به وګرځاوه نو چې دا ته وګرځي نو ګډي به زیبه پاتې وي نو ګډي به زوره لپاره به د ټوپکو ضرورت نشته دی یو ډنډې ضرورت دی یو ډنډې سره تسل کسان او زر کسان اسانه سره شړل شي به اذان ته راغی باندې یو ای ورته کوا نو بل طرف ته بزي بل طرف نه کوا بل طرف ته بزي او چې کله دا هغه په لاس کې قرآني نو غدا سي رڼا د چې غتام پیژني او داسې جذبات چې هغه مجبور وي هغه د خپل دفاع لپاره باغی سره تور او دا ټوپک باغی سره د خپل دفاع په بنیاد باندې اسلام او د اسلامي نظام لپاره او دا شی لري کړه شوی د په دې بنیاد باندې نو دا ما تاسو ته تفصیل دې لپاره وکړو چې دا وړه ګناه نه ده دا وړه ګناه نه ده دا ډیره خطرناکه ترینه ګناه ده او ډیره زیاته ګناه ده اوس تاسو راشي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واوري او خو تفصیل سره او خو شوق سره واوري مانم تاسو ته معلومه شولا مطلب هم تاسو ته معلوم شو انس رضی الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي چې کم سړی یا کم خزه د غانې په مجلس کې ناشتي د قیامت په ورځ به د په غوګونو کې هغه سیسا چې پګلاو شي هغه به د په غوګونو کې واچول شي الله دې موږ تاسو بچ کی سیسا ور تعالی پګلاو کی او الله تعالی دا هغه په غوګونو کې واچي او دینه مراد هغه فرمایي چې غنا دا یعنی غانا او مزامیر دي یعنی موسیقي دا غسه مجلسونو کې اومدارنګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې غانا اوریدل دا پسړه کې داسې منافقت فائدہ کوي منافقت د پاره لکه وخوته چې اوبو ور کوي نو چې کله چمن ته وخوته اوبو ور کوي نو غت سربيږي او تازګيږي نو اومدارنګي چې کم سړی یا کم زنانه غاني اوري د منافقت په اومدارنګي تیار وي سور بوي دا وجه ده چې زموږ د معاشره زموږ هر معاملې په منافقت باندې هغه مبني بر منافقت ته بیا اومدارنګي احمد کی حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه الله تعالی رحمت للعالمین راستولې مدي دنیا ته او ما ته الله تعالی حکم کړی دی د درې شونو د ماتولو د بوتانو چې دا زمات کم د صلیب چې دا زمات کم او هغه شیونه چې هغه کې موسیقي د आवाज راځي په دې کې چې دا زمات کم دا ماته یې زمات راتللو مقصد دا دی چې دا شیونه مات کما چې آلات موسیقي زمات کما او بل حدیث ته د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ترمذی شریف کې دی چې غانا بجانا د دې اوریدونکو یا د دې خرڅونکو یا د دې کاروبار کوونکو دا ټول حرام دي او دا اند د اغستل د خرڅول د پیسې خړل یا د خزي راوستل وغیرہ وغیرہ دا هر شی حرام دي د هر پهلو حرام ده اومدارنګ بل حدیث ته د بخاری شریف